ته مهربان ډېر کړېدلی یما د عشق لړم خوړلی دی قرار نه لري دا مه وایه چې دا به هېڅ ازار نه لري ورکړي دي بې شمار پر زړه داغونه یاره نو اوس دې سوځي ځکه تصویرونه یاره ما نه غوښتل چې ستا سدي جلا ګرځمه په دغه لوی جهان کې دې تنها ګرځمه قسمت مې نامردي وکړه چې ومې بایلې ورځه په مخ دې ښه صدا دی ومې بایلې ای نه کېږي بې تا دا جدایي ګرانه ده زه نه غواړم بې تا دا زندګي ګرانه ده که نه راځې لالیه خودکشي کومه دا ظلم به د ځان سره دستي کومه ته راسوه بانډار ته رقیبان وسوځو جانانه دا دوه مخې شیطانان وسوځو چې کښېنو څنګ پر څنګ باندې ښایسته جانانه غماز به سوځي زموږ په دې جوړه جانانه بیده می پر مړوند که ارمان یمه زه قسم کوم پر زړه باندې زخمي یمه زه ثواب به یاره ستاسې که دا کار وکې ته چې راسې و دیدن ته ښه سینګار وکې ته زه هم دا ستا په شان سینه کې زړه لرمه چې درد کوي په سر کې مې ماغزه لرمه ته ولې ځې د نورو خلو پر خوا لالیه نور مه کوه له ما سره جفا لالیه زما زړه لړزوي دا خمارې لالی مې قربان دې سمه ته نسې نظر جانانه و ما ته یې در ډېرو معتبر جانانه بېلتون دې ستړی کړی یم مرګی غواړمه په تور لحد کې ځان ته جلا ځای غواړمه د دې که مسلو شناخت کړمه تبا ملګرو قسم دی چې اوس بوج را باندې ستا ملګرو د زړه زخمونه زما تازه دردونه کوي غمونه دې اشنا پر ما ظلمونه کوي ته راسه زندګي و ما ته ګرانه سوله دنیا میں تنہائی توس حیرانہ سولا ما نور محمد نگار شاعر دزان کا یارا داستا و طور پہ کتا میں قربان کا یارا دمینی چو خبری میں پرزڑا پات دیا بیتانو چوک لرما نور میں چپات دی پکلی کی دی داغا یو میندی مشهور یاسین غمجن پنوم داغا غمجن دی مشهور سامنه کی دها
خبرې وړمه نو ته ووایه نور څه ملغلري به وړي دا مخامخ چې شوي دا غسینې یاران غلا زړه مه په تڼۍ خېږي د لستوڼې ماران کرشه غواړې د ځان پروا د چا مه کوه باور د داسې خلکو پر وفا مه کوه جنرال راځي که ستا هزار وهلی وطن په چغو چغو هر وخت ژړېدلی وطن د هر افغان د زړه ساته وتلی نه یا الله دې جنت درکړي موږ هېر کړی نه یا صابري هغه د جنرال صاحب مصری د خاص فرمایش ده سره تر دلاور افغان خان موبایل والا هم برخه لري دا یا فرمایش دی ډېرې ګیلې زما د زړه سره یاره بېتا را باندې وشوه لکه کال تېرېږي ځواني را باندې هسې په زوال تېرېږي مرغې بازار چمن کې دلاور میوزیک دی بېشکه چې در ډېرو زورور میوزیک اخلاق لري ښه ځوان عبیدالله صابریان پر هر سړي دی ګران عبیدالله جان صابري پر کام باندې مین دی معتبر سړی دی دا مشر د پښتو